سلامونه دوستانو، که رښتیا درته ووایم که دې یخنۍ له -15 نوم هم ورکړي نو کمه ده. خو بهرحال راوتي یو د یو نوي جرني دپاره، یو نوي سفر دپاره. وخت چې کم دی نو دا د 6 بجې کېدو والي. انشاءالله مونځ به مخکې کوو. راځئ چې خپل سفر شروع کړو. نو ملتیا مو وکړئ، تر اخره پورې به فلاګ ګورئ، خپل مینه سپورټ به خامخا شو کوئ. راځئ. ښه نو ملګرو، بلال خان هم ریډي شو، زه هم ریډي یم. راځئ ورځو په شموزو سایډ باندې او ډایرکټ به چې کوم دی بیا د مټي طرف ته دغه روډ نیغ نیسو. نو راځئ. خانو ملګرو، د سحر مونږ وکړو د خیره سره، سپینوالی هم لګېدلی دی په اسمان کې. بس انشاءالله واپس خپل سفر شروع کوو. ناشتې ته به بریک کوو، ناشتې ته. خانو ملګرو راورسېدو باغ مټه ته. ډېر زیات دی یخونکی، د لاس چې مې کوم دی نو نه راغونډېږي، ډېر زیات یخ مو شو. بهرحال مټې ته ورسېدو، دغلته کې به چای مو وڅښو، ناشته به وکړو، لږ به ګرم شو او بیا به مخې ته مو کېږو. بلال خانه لاس ماست دې څه وایي؟ کار نه کوي، یخ دي که نه؟ ته خو لا بیا هم خیر وروسته ناست یې، ډرایوینګ دې ورو ورکوي، تباهي وشوه. دا هر څه به کوو یاره، نو چې دا نه کېږي. دا ظاهرولو والا یخني نه ده چې تاسو نن ظاهر کړو چې داسې یخني ده. الله دې پکې خیر واچوي. نور راځي. الله اکبر. یخ دې وشو کو؟ د ډبل ها جورابې د ډبل کړې، زه ښه دې وکړه دا. راځه بھائی جان راځه. نو دوستانو زموږ چې کوم لوکیشن دی هغې ته 1 غنټه او 2 منټه په 30 کیلومتر کې مونږ ته ښایي. ګورو چې څه کېږي. الله دې پکې خیر واچوي. راواله. نو ملګرو نور هم راختې، ښه کافي مزل مو وکړو. خو کم به کول چې م به سرکړ بیا راغی، د هیلمټ سره راله سر خو کوو. بلال خانه ته دې ځو ښه چوکه پورې تقریبا 4 کیلومتر لاره پاتې ده. راځئ ملتیا هم کوئ. نو ملګرو زه درته هېڅ هم نه ویم، خو تاسو خیر لږ اندازه والئ چې څه قصه ده او چېرته روان یو. واورې چې به کېږي نه نو دا به خامخا سپیشل وي، څه ناڅه به سپیشل وي د خیره چې واورې به پرتې وي. یا الله ته پکې خیر واچوي. راځئ ګورو چې څه کېږي مخې ته.